بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ایکس ری دویمه حصه ده. په ایکس ری باندې په پارت فرست کې موږ د ایکس ری په بیسکس باندې خبرې کړې وي چې ایکس ری څنګه کیږي، د ایکس ری ټیکنیکلیټي څنګه وي، ټیک او غلط ایکس ری څنګه وي، تور او سپین پکې څنګه ښکاري. نو تاسو له پکار دي چې کو ډایرکټ څوک دی پارت 2 ته راغلي نو پکار ده چې پارت فرست وګوري چې سټپ بای سټپ او په سیکوینس کې ایکس ری زده کړلی شي. نو د ټول ناول چې تاسو کله ایکس ری ځان ته مخامخ ونیسئ، په پارت 2 کې به موږ دا وایو چې ایکس ری د سر نه د اخره پورې به تاسو څنګه ریډ کوئ، په هغه کې به څه څیزونه ګورئ او د هر پارت متعلق بیا به ابنارملیټي یعنی بیماری پکې څنګه ښکارېدلی شي. د ټول ناول چې تاسو کله ایکس ری ځان ته مخامخ ونیسئ نو د مریض نوم به وګورئ، ځکه چې اکثر مریض غلطه ایکس ری یعنی د بل چا ایکس ری ځان سره زما د یوټیوب په پلی لیست کې د میډیکل لیکچرز په نوم باندې یو فولډر دی، د هغې نه تاسو ځان سره سیو کولی شي. زما نوم ډاکټر شهریار دی، زه کارډیالوجسټ یم او ما ډېر کوشش کړی دی چې په اسانه الفاظو باندې زه د ایکس ری متعلق نالج چې څومره هم سټوډنټس دي د صحت متعلق هغوی ته کنوی کړم. زما امید دی چې دا لیکچر به ستاسو خوښ شي.